چې د امیه ابن خلف یو زوی صفوان ابن امیه دا به وروسته مسلمان شوی مو. دا صفوان ابن امیه د بیت الله ته د استکې والی وه، حتیم کې پروت و. دې کې یو سړی تېرېده په طواف کې چې هغې ته ابن وهب و عمیر ابن وهب الجمهي. نو داسې تاو شه، نو دویم ځل چې تاو شه دا په حتیم کې ستونی ستا پروت، لاس یې ورته اوچت کړ، یاره څنګه څه توره مو وکړه، ولې خفه ناستې، مالې اراک حزینا یا سید الوادي. د مکې سردار څنګه داسې د ملا تیر دې مات داسې نسکور پروت دی. دی داسې راوچت شو، او دا کافر داسې وجل غواړي چې داسې ارمانونه وکړي. دی راوچت شو ته وایي والله ان فی العیش خیر، والله که ژوند کې مې خوند لیدلی. پلار یې راله هلته مردار که، علي ورور یې راله مړ که، ابو جهل یې مړ که، مشران یې راله مړ که، جیلونه یې ډک کړه. نو دا عمر چې تاویده داسې، نو دویم ځل چې راتاو شو، نو دا ورته وایي چې والله لولا الدین علی ولولا ضیاعة العهد، که دا دوه کاره نه وی چې یو را باندې قرضونه دي او یو به مې دا بچي دغه شي دا برباد شي، نو ما به محمد وجلی وی صلی الله علیه وسلم. ورغلی به یو خودکش به مې پرې کړي وي او په توره به مې والی وي، ځان به مې پرې وړجلی وي او دا به مې وي. دوی ته خو موقع میلاو شو، ورته ویلې وایي چې تاو شو بېرته راشه، بس دغه علی یې په ما باندې. ورته ویلې قرضونه یې څونه دي؟ وایي دونه 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 دي. دا روپۍ واله زه به چانده وکړم، د دې پنډو ښځو نه به را جمع کړم، دا خاوندان چې له مردار کړه. او بیا یو جرګم جوړه کړه، رال د قافلې مشر ابو سفیان و، هغوی ته یې وویلې، قریش را جمع کړه، ای معشر قریش ان محمدا قد وترکم وقتل خیارکم، محمد رسول الله مړه کړئ، عزتمن او ذلیل یې کړئ، فاعینونا علی هذا المال، دا روپۍ موږ له د قافلې راکئ، ځکه زموږ مشران په دې قافلې په سر مړه دي د ابو سفیان. نو موږ به پې ان ندرک بها ثأرا بمن اصیب منا، چې موږ به پې د مړو بدل واخلو. تبریم لیکلي دي او اسباب النزول کې واحدیم. ورته ویله بس دا روپۍ مې له درک کړې. نو ده دغه وکړه، د صفوان سره خبره وکړه، وایم د دغه څه د عمر څه، او دې عمر ته به کلب مکه ویل، یو شیطان مکه به ورته ویل، دا مکې سپی او شیطان و. خو ته ویل چې هلکه ګوره اکتمها، صفوانه ګوره دا خبره بل چاته ونه کړې، دا د ځان څه راز وساته، چاته یې ونه ویې. ناشنا ایمان جوړونکې قصه ده. وایي هغې ویل صحیح ده، راغې ښځې ته یې ویلې زما تورې له د زهر اوبه ورکه، او وړه کې دا دی چې یو ګزار په رسول الله وکړم چې قصه د بین څه ختم کړم. او د ده زوی ملته جیلینو کې و. هغې ویلې ښه روان دی روان دی روان دی، 3-4 ورځې مزل یې وکړ، مدینې ته ورسېده. نبي سلام دننه جومات کې طالبانو سره ناست دی، د انصار ته را چاپېر شوي دي، او خیر طالب چې هغه دی چې استاد نه چاپېره کښېني، ناشنا سړی ورته نه ور پرېږدي، ځکه دې سره نور مصیبتونه بیا جوړېږي. او ناشنا طالب چې بېډبه هغه چې پوهېږي چې دا سړی استاد وژني یا ورته څه ضرر رسوي، هغه ته بیا رهنمایي کوي، وایي داسې ورشه اوسه. نو کله چې دا راغی هلته یې اوښ وتړه، عمر رضی الله عنه ولید. عمر ملهم و، الله به دا خیر وله دې زړه کې اچو. نو عمر رضی الله عنه صحابو ته ویلې والله ما جاء هذا الخبيث الا بشرنا، دې د مکې سپي بیا څه شر ځان سره راوړی دی، دا توره چې راکاږي. هلی ورشئ د نبي سلام نه چاپېره ودرېږئ، او ورمنډه یې کړې، سړی ونیو، توره یې همتې واغسته. رسول الله دننه د جومات نه کته، څه نر پیغمبر دی، الله دې ته موږ قربان کړي. نو چې ویلې دی چې سړی ولید، نو انصارو ته ویل سړی پرېږدئ را پرېږدئ. چې را روان شو، نو نبي سلام ته ویل دا توره هم وله ورکئ، توره یې هم وله ورکړه. دلته انصار را منډې کړې، د رسول الله مخې ته ودرېده. او دا عمر وایي ما دې وخت کې کوشش کوو چې به زه ور نږدې شم او گزار پې وکړم صرف. وایي زما رسول الله خپلې مخې نه طالبان هم لرې کړه، ویل چې هغه څه توره ده او ما څه نشته، ور پرېږده.
نر انسانا والله چې دا دین نر دین دی الله داسې د نر سړي په ژبه باندې جاري کړی دی عمر وایي ما ویل چې زه اوس کار وشه اوس به د رسول الله یینې ته ګورې وایي چې کله سره رانږدې شوم عمر وایي ما ورته ویل چې عین صباها سبا دې د خیر شه وایي ما ته یې ویل چې عمره داسې مه وایه لقد ابدلنا الله بتحیة خیر من تحیتک تحیة اهل الجاهلیه دا د جهالت سلام مه کوه مړه السلام علیکم ووایه دا بعضې زموږ دا د عقیدې ورونه دوی وایي یاره دا وابیان وایي د وړو وړو خبرو څه شروع کړي دا وړین دي دا غټې خبرې دي عمر ایمان نه دی راوړی او رسول الله ته وایي عم صباحا مه وایه ووایه چې السلام علیکم نو عمر وایي زه نور هم ورنږدې شوم ما چې اوس مشرق یو ګزار به ما ته ویل چې دغه ځای نه ونه خوځې خو وایه څنګه راغلی وایي ما ته ویل چې زما د زوی دلته جیل کې تاسې سو راغلی یم سوال له چې دا زوی راسه پرېږدئ او مقصد مې دا دی دا به ما ته ووایي چې راشه زه سلاړ به شي او زه به ګزار وکړم وایي ما ته یې وویل چې سوال نه راغلی ما چې ویل چې څوک سوال له ځینو توره وړي تا دې لاس کې دا توره چې دا د زار اوبه چې دې ورکړي دي وایي ړه مې ټپ وکړ چې لکه چې قیصه خو بل شی دی وایي ما وویل دا عمر وایي چې قاتل الله ما اخزانا من سیوفنا الله دې دا تورې مړې کړي او تباه دې کړي دې تورو خو موږ شرمونو وشرمولو بدر کې مې راوړې وشرمېدو دا شی اوس ما څه شی راغستی ځان وایي ځان مې سنانګاره کړه وایي رسول الله راته ویل شاړې مه وایه صفوان چې ناست و تاو ته ته ګرځېدې او تاو ته ویل چې ولې بې سوری انډیواله او هغه ته ویل ژوند کې خیر نشته او تاو ته ویل چې په ما قرض دی او بچي مې بربادېږي که دا نه وی تا ویلې هغه ویل زه به دې ذمهوار یم او تا ویل چې محمد رسول الله وایي ته زما مرګ پسې راغلی بس وایي بیخي مې دماغ کار لاس خو پرېښوده وایي ما چې تا ته چا وویلې دا خو زما او د هغه منځ کې یو پټه خبره وه وایي رسول الله راته وویلې چې نبأني العلیم الخبیر زه الله خبر کړی وایي ما ویلې چې خلک وایي چې دا د ځمکې خبرې په ځمکې کې کوي دا خو د اسمان خبرې وایم د اسمان خبرې ځمکې ته او د ځمکې خبرې دلته وکړې یقیني ته پیغمبرې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان یې راوړ او بیا رسول الله علیه وسلم صحابه ته ویل چې اطلقوا له اسیره جیلي مو ته پرېږدئ او وعلمه الدین دین ورته وښیوئ او دې کې به صفوان ګرځېده او دې کونډو د مکې ته به ویلې چې سیاتیکم بنبأ ینسیکم وقعة بدرنا نن سبا به خبر شئ داسې قیسې نه چې د بدر قیسه به هم ختمه شي ما پیدایي او خودکش لېږلی دی اول ته به د شرنګ وباسي د محمد رسول الله نه شکر دی الله خر له ښکر نه دي کړي دا په خپه څونه زور کوي ښکر باندې به دنیا ورانولی بیا وایي رسول الله عمر ته وویل چې ځه وایي هغه ویل چې یا رسول الله والله که داسې ښه مجلس ما موندلی او د مورخین یو نشره کلمه لیکي وایي کان اول النهار حریصا علی قتله سار کې دا اراده وه چې رسول الله مړ کړم وسار آخر النهار حارسا عن قتله او مازدیګر کې بیا د نبي سلام څوکیدار او خادم وګرځېده